دلته عمر د دې معلوم شو چې عمر 23 کاله و. د دې شهید وړتیا او مهارتونه کوم وو؟ نښه ویشتل وو، راکټ ویشتل وو، رهبري وه، تخنیکي چارې، طبابت، مخابرات، ماینو په جوړولو کې، دعوت په برخه کې کومه برخه کې وړتیا لرله؟ یا دلته خپله باندې مغه کوم مهارت لیکلی سئ؟ کوم مهارت ستا دلته ولیکول هغه انټر ورک هغه انتخابي، خو دا مهارتونو کې یوه برخه لازم ده چې باید ورته انتخابي کړي. مثلا دلته راځم چې دغه په رهبري برخه کې و، یا مثلا طبابت برخه کې، مخابرات و، دا درې موضوعات دا ما ورسره انتخاب کړو. دلته بله برخه راځي چې دغه ته باید له لازم انتخاب کې دا شهید دا مجرد و او که متأهل و، واده یې کړی و که بې واده و، دا برخه لازم ده چې دا باید ته انتخاب کړي. که چېرته زه راځم دا سړی انتخابوم چې دا مجرد و، نو بس خبره خلاص و، نور مخکې پسې ځو. دلته د ټلیفون شمېره دا 2 آیکنونه مو ورته ورکړي دي، دا یې واتساپ نښه ده، د واتساپ شمېره ورکوو، او یا دلته راځو د ټلیفون شماره، دا په دې آیکنونو باندې هر یو آیکن باندې سیم کلیک کول، دغه نمبر ورسره کوو، دا بیا په پروفایل باندې ښکاره شي. که دا سړی متأهل و، د متأهلتوب په وخت کې مثلا دې سړي واده کړی و، نو اولادونه یې څومره وو؟ موږ او تاسې هغه څوک چې هغه د شهید په اړه باندې که پوښتنه کوو، معلومات یې کوو، اوس یې اولادونه څو دي، زمن یې څو دي، دغه د شهید په اړه باندې هغه معلومات کورني یا مثلا اقتصادي یا علمي برخې ته د هغه بچیانو د شهیدانو برخې ته یې توجه وشي، نو هغه اولادونه یې دلته لیکو. دلته هغه د کورنۍ سرپرست څوک دی یا یې زوی ده، هغه ورور یې دغه معلومات او هغه نوم یې رااخلو. دا خانه چې کله ډکه سوه، دلته اوس دغه د اولاد په برخه کې مثلا زه لیکم چې 2 اولادونه یو، د ټلیفون شمېره اختیاري ده، هغه تاسې ورسره ورکوئ نه ورکوئ. بل مخ ته ځو. بل مخ ته چې کله دلته رالو ځای او معلومات، ځای او معلوماتو کې دلته راځو ولایت ته، ولایت انتخابوو. مثلا بغلان ولایت، بغلان ولایت مې انتخاب کو، دلته ولسوالي وي. بغلان ولایت چې انتخاب شو، دلته ولسوالي وي، په خپله باندې یوه ولسوالي انتخابوو. مثلا دا او دا او دا اندراب ولسوالي، دا د بغلان مربوط ته ولسوالي مې انتخاب کړه. کله بیا دلته تا خپل اختیار ده او کله به ورته انتخابوي. د شهادت نیټه مثلا دا په کوم کال کې شهید شوی ده، زه وایم دلته اوس بیا هغه موضوع ده، د کلیزې د انتخاب موضوع ده چې کلیزه موږ په میلادي باندې انتخابوو، په هجري شمسي باندې انتخابوو. مثلا ماته یې د شهادت نیټه په میلادي کال باندې معلومه ده، زه په میلادي کال باندې کلیک کوم، نن ده پرون ده، او زه پرون ته راځم په 2004 کال کې، په 2014 کال کې دا سړی شهید شوی دی. یا مثلا زه دلته لیکم په دې ځای کې چې دا سړی په 2020 کال کې، 2020 کال انتخابوم او په دې ځای کې دا تاییدوم، دا د شهادت نیټه شوه. په دې ځای کې لیکلي سهار و، ماښام و، ماخوستن و، یعنې دغه شهادت په کوم ټیم کې دغه ځوان دغه ملګری شهید شو.